آیا غواړئ چې د کمپیوټر مختلف پروګرامونه په پښتو ژبه زده کړئ؟ نو راځئ د FSCL یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس دی څنګه طریقې سره کولی شو کمپیوټر کې د فیسبوک لوګو جوړه کړو. لومړی راځو کورل ډرا ګرافیکس خلاصوو، دې نه وروسته د ډبل کلیک سره یو شکل اخلو، دې ته به موږ تاسو شین رنګ ورکړو. نو اوس د F7 شارټکټ سره یا دې ځای نه تاسو یو سرکل واخلئ، دې شکل باندې یو سرکل رسم کړئ. دې سرکل ته تاسو د فیسبوک د لوګو اړوند چې کوم رنګ دی دا تاسو دې ته ورکړئ. دلته راشئ رایټ کلیک سره ریموو بارډر، دې نه وروسته تاسو د F8 شارټکټ سره یا دې ځای نه یو ټیکسټ باکس واخلئ او دلته تاسو د F تورې ولیکئ. دې نه وروسته تاسو دا د F تورې غټ کړئ په دې شکل سره، دا تاسو بولډ کړئ دې ځای نه، او دلته تاسو په دې سرکل کې دا د F تورې صحیح جوړ کړئ. دې نه وروسته تاسو د کنټرول کیو سره دا یا دې ځای نه رایټ کلیک تاسو په دې باندې وکړئ، کنټرول کیو شارټکټ سره یا دې ځای نه تاسو دا کنورټ کړئ. د کنورټ کولو نه وروسته د F10 شارټکټ سره یا دې ځای نه تاسو د شیفټ ټول واخلئ او دا ساحه تاسو انتخاب کړئ په دې شکل باندې، دا تاسو لږه لاندې راوړئ. دې نه وروسته تاسو دغه ساحه انتخاب کړئ په دې شکل سره او دا تاسو لږه څنګ ته یوسئ. دې نه وروسته تاسو دا بله خوا انتخاب کړئ او دا یې په دې شکل باندې لږ هغې خوا ته یوسئ. دې ته تاسو سپین رنګ ورکئ. دې نه وروسته تاسو دا د F توری انتخاب کړئ، دلته راشئ ابجیکټ ته، په ابجیکټ کې پاور کلیپ ته او دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دا تاسو دې سرکل ته داخل کړئ. دې نه وروسته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا تاسو لږ لاندې راوړئ. نو دا د فیسبوک د لوګو جوړولو. نو اوس راځو د لایټ فیسبوک لوګو جوړو. تاسو په همدې باندې ډبل کلیک وکړئ، د کنټرول ډي سره دې نه یو ډوپلیکیټ واخلئ، په دې شکل باندې تاسو دا دې خوا ته راوړئ. دې ته تاسو سپین رنګ ورکئ او په دې منځ کې چې دا کوم د F توری دی دې باندې تاسو دغه رنګ ولګوئ. نو دا هغه د فیسبوک لایټ لوګو شوه موږ تاسو سره چې موږ تاسو جوړه کړه. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس. تاسو کولی شئ چې خپله غوښتنه او پوښتنه موږ سره د کمنټ د لارې شریکه کړئ. سکرین باندې زموږ د وټساپ شمیره هم تاسو ته ښکاري. تاسو کولی شئ چې د وټساپ د لارې موږ سره په تماس کې شئ، خپل مشکل حل کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو په پښتو ژبه د کمپیوټر اسانه زده کړې څخه برخمن شئ.